په 2001 میلادي کال کې امریکا د لوی پوځ سره افغانستان ته داخله شوه. دوی چې کله افغانستان ته داخل شو نو د نوي حکومت د ادارې سره یو ځای د طالبانو پر خلاف جګړې ته دوام ورکړ. په دغه هیواد کې یو دولت د دیموکراسي په شکل رامنځته شو. د افغان حکومت پوځ د امریکا د پوځیانو لخوا روزل کېدل. اما 20 کاله وروسته امریکا دې ته متوجه شوه چې په دغه هیواد کې هیڅ هم په ګټه نه دي. نو د دې هیواد څخه د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړ او د دې هیواد څخه د فرار په شکل ولاړ. طالبانو هم په ټول هیواد ولکه ټینګه کړه. هغه پوځ چې د امریکا له لوري روزل شوی و د طالبانو پر خلاف یې مقاومت ونه کړ او د جګړې میدانونه یې طالبانو ته پرېښودل. تاسې وګورئ امریکا هم د روسي په شان دغه هیواد ناامیده ووتل. مخکې هم شوروي او انګریزانو په افغانستان حملې کړې وې. د سختې ماتې وروسته د افغانستان وتلي. امریکا هم افغانستان ته د لوی قدرت سره تللی وه. افغانستان په اسیا لویه وچه کې دومره لوی هیواد نه دی. دلته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې هر قدرت د دې هیواد څخه د تیښتې په حال کې دی. رښتیا څه دي؟ د نړۍ پوځي کارپوهان لوی دلیل د افغانستان جغرافیوي حالات ته اشاره کوي. افغانستان د ایران په شکل د هسکو غرونو او درو درلودونکی دی. یو علت په افغانستان باندې د ولکې نه ټینګېدو سبب دا دی چې په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي. بغیر د کومې څېړنې د افغانستان په مختلفو برخو کې مختلف قومونه ژوند کوي. په افغانستان کې په زیاتو سیمو کې پښتانه ژوند کوي. یو څه اندازه بیا په پاکستان کې ژوند کوي. 80 میلیونه پښتانه په یو خط سره بیل شوي دي. د بریتانیا امپراتورۍ د خپلې ګټې په وجه د ایران د نیولو لپاره په دغه سیمه کې ډیر څه ترسره کړي. دغه سرحد په کال 1893 میلادي کال رامنځته شوی. هغه سرحد چې لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی پیژندل شوی. تاسې دغه سرحد ته په غور سره وګورئ. د پښتون قوم په منځ تیر شوی لکه په شان د روسي او آلمان چې لهستان په 2 برخو ویشلی و. خو لهستانیانو هم دغه سرحد په رسمي ډول نه مني. همداسې یو سرحد هم پښتانه سره جلا کړي چې پښتانه فکر نه کوي چې د دوی ترمنځ د کوم سرحد شتون ولري. نو په همدې دلیل دغه سرحد په رسمي ډول نه مني. دغه سرحد چې له لوړو غرونو تیر شوی دی هیڅ د کنټرول نه دی. ګڼ پوځیان اخوا دیخوا یې د کنټرولولو هڅه کوي خو بیا هم نشي کنټرولولی. دغه سرحد د دې لامل شوی چې د مختلفو موادو د قاچاق سبب ګرځېدلی. په دغه قاچاق کې وسلې، مخدره مواد او نور څه وړل کیږي. په دغه برخه کې د تعجب خبره دغه ده چې دغه سرحد د نړۍ د خطرناکو سرحدونو څخه شمیرل کیږي. هیڅ موانع شتون نه لري چې یو څه د مخه ونیسي، فقط غرونه. اما تازه پاکستان په دغه برخه کې اوسپنیز جالونه نصب کړي دي چې یو کال مخکې تکمیل شوي. ولې یو څه په دغه سرحد کې شته دی چې هغه دا دی چې د دې ځای اوسیدونکي چې دواړو خواو ته ژوند کوي دغه سرحد په رسمیاتو نه مني. نو په همدې دلیل فکر نه کوي چې د دوی ترمنځ د کوم سرحد شتون ولري. نو په همدې اساس تیرو امپراتوریو د خپل ځان په نه په داسې سرحدونه رامنځته کړي. هیڅ یو قدرت نه دی توانېدلی چې په افغانستان باندې خپل تصرف راولي. یو دلیل دا هم کیدلی شي چې سمندر ته هیڅ لار نه لري. ګڼو قدرتونو افغانستان ته ځواکونه لیږلي خو نه دي توانېدلي چې په دغه خاوره خپل کنټرول راولي. ولې دغه سرحد یو غلطي ده؟ کوم غرونه چې په دغه سیمه کې شتون لري دغه غرونه د یو دیوال په شکل د مختلفو سیمو راتاو شوي. د نړۍ قوي پوځ چې د هر ډوله تجهیزاتو سره دغه هیواد ته ځي هلته پای ته رسیږي. 85% افغانستان په دغه شکل باندې دی. په دغه غرونو کې هر ډوله قدرتمند پوځ یو ځل ماته خوړلې. د افغانستان غرونه یو څه مثبتې نقطې هم لري. مثبتې نقطې یوه هم دا ده د یو دیوال په شکل له لویو ښارونو راتاو شوي. دغه کار د دښمن پر وړاندې د مقاومت پیدا کولو لار هواره کړي. خو دغه هسک غرونه د مختلفو خلک یو له بل سره جلا کړي. دغه غرونه د دې سبب شوي چې د دې هیواد اوسیدونکي کلونه له یو بل سره جلا شوي چې د
د وخت په تیریدو سره یې تغییر کړی. د تاریخ په اوږدو کې یوه امپراتوري چې د روم امپراتوري وه زیات هیوادونه یې په خپله ولکه کې راوستل، خو مګر افغانستان او د هغه پلازمینه کابل لا تر اوسه چا د خپل تصرف لاندې نه دي راوستي. شاید ووایم چې نه. ولې نه؟ امریکا تر ټولو زیات فوز او هوایي ځواک یې نه درلود. ولې ونه توانېدل چې په دغه هیواد خپل کنټرول راولي؟ دا هر څه در سره په بله ویډیو کې شریکوم. افغانستان یو وړوکی هیواد دی، خو د زیاتو غرونو په درلودلو سره په هر ځای کې دغه غرونه ګڼ تنګي رامنځته کړي. د افغانستان دولت او ورسره په څنګ کې د نړۍ قوي او قدرتمند هیوادونه ونه توانېدل چې دغه هیواد ونیسي. په دقت سره ویلی شم د بریتانیا امپراتورۍ، امریکا او ورسره په څنګ کې شوروي هم د ګڼو ځواکونو سره دغه هیواد ته داخل شوي وو. شوروي د ځانګړو ځواکونو سره دغه هیواد ته داخل شوی و، خو په دغه هیواد کې خپله ولکه ټینګه نه کړه. یو دلیل چې د دې هیواد کنټرول یې سخت کړی هغه د هسکو غرونو شتون دی چې جنګ کول پکې سخت دي، او که چیرې غرونه نه وای ډېر په اسانۍ سره به کنټرول شوی وای. حتی په ځینو ځایونو کې د پلونو د انفجار په وخت دولت په سختۍ سره لاسرسی مومي. افغانستان چې په زیاته کچه معدني توکي لري، خو بیا هم د دې ډول جنگونو د فقر تر ستوني رسولې. په افغانستان کې د سړکونو جوړول د غرونو په لمنو کې او همدارنګه د غرونو په سرونو ډیر مصرف ته اړتیا لري چې دغه سړکونه د 1 میل په اندازه 5 میلیونه ډالر مصرف پرې راځي. یوه اندازه سړکونه جوړ شوي خو په کافي اندازه نه دي. خلاصه دا شوه چې امریکا او شوروي چې د هوایي ځواک سره په افغانستان حمله وکړه، غوښتل یې چې دغه هیواد باندې خپله ولکه ټینګه کړي، خو مګر ونه توانېدل. موږ ټول د تل لپاره دا دعا او امید لرو چې په افغانستان کې د تل لپاره یوه سوله راشي.